Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mr. Secretary General, Shanghai د Cooperation شانګهای Organization, سازمان محترم سکرتر جنرال د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو درنو سفیرانو قدرمنې اغلې سفیرې د کوربه هیواد چین محترم استازی our friend, د نن ورځې په زړه پورې غونډې ته ډېر ښه راغلاست چې د شانګهای د همکاریو سازمان د غړو او ناظرو هیوادونو له ډیپلوماتیکو استازو سره زما د لیدنې په هدف جوړه شوې. my introduction. کله چې په کابل کې خبر شوم چې تاسو غواړئ له ما سره د یوې غونډې په ترڅ کې لیدنه وکړئ، نو ما له ځان سره وویل چې دا یوه مهمه لیدنه ده او افغانستان د شانګهای سازمان د ناظر او د دغه سیمې د یو غړي په توګه ډېر داسې څه لري چې د شانګهای له سازمان سره یې شریک کړي او همداراز له یاد سازمان څخه ځینې څه زده کړي. نه یوازې په دې خاطر چې موږ د نړۍ پر مخ په ګډه سیمه کې موقعیت لرو، بلکې له دې امله هم چې د ماهیت او وسعت له پلوه په بشپړه توګه ګډ فرصتونه او ستونزې لرو. میرمنو او ښاغلو، تاسو ټول د هغو پیښو په اړه چې د تیرو 10 کلونو په ترڅ کې په افغانستان کې واقع شوي دي خبر یاست. د پخواني شوروي له یرغل څخه وروسته بیا په افغانستان کې د طالبانو تر واکمن کېدو او وروسته بیا د امریکا او ناټو ځواکونو تر راتګ پورې او بیا له وروستیو پیښو څخه نیولې تر نن ورځې پورې د دغو ټولو مسألو په اړه پوهیږئ. له شک پرته افغانستان کړاوونه لیدلي او په تیرو 10 کلونو کې ګڼ شمېر پرمختګونه هم ترلاسه کړي دي. همداراز ټول افغان ولس د دغو کلونو په ترڅ کې کړاوونه لیدلي دي. موږ په دې باور یو چې د تروریزم او تاوتریخوالي ګواښ چې په ځانګړي ډول افغانستان او پاکستان متاثره کوي، نه یوازې د افغانستان او پاکستان لپاره بلکې د ټولې سیمې لپاره ګواښ بلل کیږي. د کینیا هیواد مرکز په نایروبي ښار کې د تروریزم د تاوتریخوالي د ګواښ د پایلو شاهد و. همداراز د پاکستان په پیښور ښار کې مو ولیدل چې په یوې غمجنې پیښې کې هغه بله ورځ د تروریستانو لخوا 80 وګړي یوې کلیسا ته څیر به ووژل شول. هره ورځ وینو چې څرنګه زموږ سرتیري، پولیس او هیوادوال په افغانستان کې د تروریزم له ګواښ څخه کړیږي. تروریزم زموږ د ټولو لپاره ګواښ دی، نو ځکه کله ناکله په روسیې، چین او هند کې هم تروریستي پیښې لیدل کیږي. افغانستان نه یوازې ستاسو له هیوادونو سره کلتوري او سوداګریز تړاو لري، بلکې کړاوونه یې هم له سیمې سره ګډ دي. اصلي پوښتنه دا ده چې موږ څه ډول کولی شو خپل هیوادونه او سیمه د تروریزم او افراطیت له ګواښ څخه وژغورو، او څنګه کولی شو د خپلو هیوادونو لپاره د غوره اقتصادي راتلونکي او د ښېرازه ټولنو د رامنځته کولو لپاره له یو بل سره همکاري وکړو. افغانستان او پاکستان هغه دوه عمده هیوادونه دي چې تر ټولو زیات ګډ ګواښونه او فرصتونه لري. افغانستان په تیرو 12 کلونو کې له پاکستان سره په پراخه کچه د همکارۍ په موخه بې سارې هڅې کړې دي. په دې وروستیو کې ما پاکستان ته سفر وکړ او له صدر اعظم نواز شریف سره مې خورا اغېزمنه لیدنه درلوده چې په ترڅ کې دې توافق ته ورسېدو چې پاکستان به د طالبانو مشخص مشران له خپلو زندانونو څخه خوشي کوي. له نیکه مرغه چې صدر اعظم نواز شریف په خپله ژمنه عمل وکړ او ملا برادر یې له بنده خوشي کړ، خو د سولې د بهیر لپاره دا اقدام یوازې د سمندر د یو څاڅکي په څیر دی. موږ افغانان دا تمه لرو چې زموږ پاکستاني وروڼه به له موږ سره په ځانګړي ډول او په پراخه کچه همکاري وکړي، تر څو په ګډه وشو کولی چې خپل هیوادونه د تروریزم او افراطیت له ګواښ څخه وژغورو. له ایران، هند، چین، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او همدارنګه له قرغیزستان او قزاقستان سره ښې او اغېزمنې همکارۍ لرو او همداراز له روسیې سره زموږ اړیکې پیاوړې او د پراختیا په حال کې دي. د چین هیواد د افغانستان په پرمختیا او ثبات کې ډیره مهمه ونډه اخیستې ده. زموږ په نظر د تروریزم پر خلاف په جګړه کې بریالیتوب د هر هیواد لخوا په انفرادي ډول نه ترلاسه کیږي چې هڅه کوي تر څو د خپل هیواد تر شاوخوا د انزوا امنیتي کمربند رامنځته کړي. په دې ډول بریالیتوب نه ترلاسه کیږي او یو شمېر نور هیوادونه دي چې په ګډه هڅه کوي تر څو د خپلو هیوادونو تر شاوخوا د انزوا امنیتي کمربند رامنځته کړي. بریالیتوب داسې نه ترلاسه کیږي. د
د CIS یا د مشترک المنافع خپلواکو هیوادونو د سازمان لخوا چې د مرکزی اسیا هیوادونه پکې غړیتوب لري د روسیې په سوچي ښار کې اعلامیه خپره کړه چې د یاد سازمان د غړو هیوادونو مشرانو پر دې فکر کړی چې څرنګه کولای شي د خپلواکو مشترک المنافع هیوادونو تر شاوخوا امنیتي کمربند رامنځته کړي. زموږ په نظر دا د حل لاره نه ده، بلکې د حل لاره زموږ د هیوادونو ترمنځ له دغه ستونزې څخه د وتلو لپاره ګډه همکاري ګڼل کیږي. په ځانګړي ډول له افغانستان او پاکستان سره د تروریزم پر خلاف د مبارزې په برخه کې همکاري کول او د افراطي تروریستانو د پټنځایونو، روزنیزو مرکزونو د افراطي ډلو لپاره د اسانتیاو د برابرولو د مرکزونو او د هغو مالی سرچینې له منځه وړل د حل لاره بلل کیږي. نو زما مهم وړاندیز نننۍ غونډې ته دا دی چې د ځینو هیوادونو تر شاوخوا د امنیتي کمربند رامنځته کولو پر ځای د حل د لارو د موندلو په خاطر موږ باید د خپلو همکاریو کچې ته په دوه اړخیز او څو اړخیز ډول پراختیا ورکړو. له شک پرته د نړۍ درې مهم هیوادونه چین، روسیه او هند زموږ تر څنګ قرار لري چې پراخ بالقوه ظرفیتونه، وړتیاوې او امکانات لري. له موجوده وړتیاو سره موږ کولی شو په ګډه کار وکړو تر څو په سیمه کې هغو ستونزو ته چې ورسره مخامخ یو د حل لارې پیدا کړو. دغو درې هیوادونو ته په کتو سره افغانستان له هند سره خورا ښې دوستانه او نږدې اړیکې لري چې په تیرو 12 کلونو کې له موږ سره 2 میلیارډ ډالره مرسته کړې ده. افغانستان له چین سره هم ژورې اړیکې لري. چین ته دا زما 5م یا 6م سفر دی. زموږ اړیکې له چین سره د لا پراختیا په حال کې دي. چین لومړنی هیواد دی چې د افغانستان د منرالو او نفتو د استخراج په برخه کې پانګونه کړې ده. افغانستان له روسیې سره ژورې سیاسي او سوداګریزې اړیکې لري چې د لا پیاوړي کېدلو په حال کې دي، او همداراز د نورو هیوادونو سره په همدا شان له ایران سره ښې اړیکې لرو. نو ځکه زما وړاندیز دا دی چې د یوې سوله ایزې سیمې د رامنځته کولو لپاره موږ باید له یو بل سره همکاري او مرسته وکړو. د داسې یوې سیمې د رامنځته کولو په خاطر په ګډه کار وکړو چې د تروریزم او افراطیت له ګواښ څخه خوندي وي، ځکه چې زموږ د پرمختګ لپاره دا یوازینۍ لاره ده. زما په باور موږ دا کار کولی شو که موږ خپلو ستونزو ته په خپله ورسیږو. فکر نه کوم چې نور نړیوالې ټولنې ته اړتیا ولرو چې په دې برخه کې له موږ سره مرسته وکړي. زموږ د عمل نشتون د دې سبب شو چې د نړیوالې ټولنې ځینې غړي هیوادونه زموږ ملکونو ته په ځانګړي ډول افغانستان ته راشي. که موږ خپلو ستونزو ته خپله پام وکړو او له یو بل سره همکاري وکړو او د دغه هدف لپاره سرچینې ځانګړې کړو، نو له ستونزو څخه به وژغورل شو. د دغه هدف د تحقق لپاره له شک پرته موږ باید په انفرادي او ټولیزه توګه سیاسي اراده ولرو. د افغانستان په اړه باید ووایم د ناټو سازمان له افغانستانه د وتلو په درشل کې دی. په راتلونکي کال کې د ناټو، ایساف او امریکا ځواکونه له افغانستانه وځي. د دوی وتل زموږ غوښتنه وه او د افغانستان په خیر او ګټه هم تمامیږي. له ناټو او امریکا سره د امنیتي تړونونو پر سر زموږ خبرې اترې دوام لري. موږ د دغو موافقه لیکونو د څرنګوالي په اړه ځانګړی لیدلوری لرو چې له ناټو او امریکا سره مو شریک کړی دی، او په دې اړه زموږ مذاکرات لا تر اوسه هم دوام لري. کله چې د افغانستان د حاکمیت او ګټو، د افغان ولس د ساتنې او د تروریزم پر خلاف د واقعي جګړې په اړه زموږ غوښتنې ومنل شوې او په دې برخه کې توافق ته سره ورسېدو، د افغانستان خلک بیا هغه مهال غواړي چې له ناټو او امریکا سره امنیتي تړونونه لاسلیک شي. خو دا امنیتي تړونونه باید د سیمې په ګټه وي، نه په زیان. دا امنیتي تړونونه باید د سیمې ملاتړ له ځانه سره ولري، نه مخالفت. دغه تړونونه باید د افغانستان او د هغه د همکارانو ترمنځ د باور او همکارۍ غوره فضا رامنځته کړي. نو افغانستان په دې پوهیږي چې د دغسې سیمې غړی دی او په یادې سیمې کې ژوند کوي. خو افغانستان به له خپلو اړتیاو سره سم د نړۍ له نورو هیوادونو سره همکارۍ او اړیکې ولري. په 2014 میلادي کال کې به په افغانستان کې ټاکنې هم ترسره شي. دا به 3م وار وي چې زموږ په هیواد کې د جمهوري ریاست لپاره انتخابات کیږي، او موږ هڅه کوو تر څو دا انتخابات پرته له ستونزو او په سوله ایزه فضا کې ترسره شي. هیله لرم چې زموږ ګاونډي هیوادونه په تیره بیا نږدې ګاونډیان چې استازي دلته حضور لري له موږ سره مرسته وکړي تر څو دغه انتخابات په عادلانه ډول او په سوله ایزه فضا کې ترسره کړو، تر څو زموږ اساسي قانون تطبیق شي او د اساسي قانون له مخې د ډیموکراسۍ د تطبیق لپاره زموږ د خلکو حق
تامین شي. میرمنو او ښاغلو د تاسو ټولو څخه مننه. جمهور رئیس کرزي د یاد غونډې د بحثونو په ترڅ کې وویل زما په نظر تر ټولو مهمه پوښتنه زموږ په فکر کې په ځانګړې توګه د 2014 میلادي کال نه وروسته د افغانستان د راتلونکي په اړه ده او همداراز د دغه کال نه وروسته په افغانستان کې د امریکا د حضور د اغیزې په اړه مطرح کیږي. که موږ له امریکا او ناټو سره امنیتي تړونونه لاسلیک کړل دا کار نه یوازې پر افغانستان او د دغه هېواد په ګاونډیو هېوادونو بلکې په ټوله سیمه باندې اغیزه لري. دوه مسئلې ډېرې څرګندې دي. یوه دا چې په تیرو 10 کلونو کې د ګاونډیو او د سیمې د هېوادونو په څرګند یا ضمني تایید سره د تروریزم پر خلاف د امریکا د هغې د اروپایي متحدانو او د ناټو سازمان جګړې طالبان په افغانستان کې له واکه راوپرځول او همداراز د القاعده سازمان او نورو ترهګرو ډلو مؤثریت راکم کړ. او دوهم مثبت اغیز دا و چې افغانستان د اقتصاد، پوهنې، روغتیا او د ژوندانه په نورو برخو کې پرمختګونه ترلاسه کړل. خو د تیرو 10 کلونو په ترڅ کې په افغانستان کې پوځي عملیاتو او په پاکستان کې د بې پیلوټو الوتکو بریدونو افراطیت او تروریزم کم نه کړ، برعکس افراطیت د پراختیا په حال کې دی. او دا هغه مسئله ده چې موږ په وار وار له اروپایي مشرانو او امریکایي رهبرانو سره مطرح کړې ده. دا داسې یوه پوښتنه ده چې موږ باید په یاد ولرو او ورته ځواب پیدا کړو. ښایي په نننۍ غونډه کې ځینې ګډونوال پر دغې ستونزې باندې خبرې وکړي. تر کومه ځایه چې په افغانستان پورې اړه لري زموږ هدف څرګند او روښانه دی. موږ د تروریزم او افراطیت پر خلاف د څرګندې او نتیجه لرونکې جګړې غوښتونکي یو او له خپلو لرې او نږدې ګاونډیو څخه غواړو تر څو د سیمې د ټولو هېوادونو په نفع زموږ د دې هدف څخه ملاتړ وکړي. همدارنګه زموږ ګاونډیان او د سیمې نور هېوادونه په مجموع کې باید دغه مسئله له غربي قدرتونو سره د سیمې د یو مهم منفعت په توګه مطرح کړي او ټینګار وکړي چې د تروریزم او افراطیت پر خلاف جګړه باید اغیزمنه او نتیجه لرونکې وي او په سیمه کې د سولې او ثبات لامل شي. یا لږ تر لږه د افراطیت کچه راټیټه کړي او په ځانګړې توګه زموږ ځوانان باید له هغو افراطي تمایلاتو څخه وژغورل شي چې په تیرو څو کلونو کې په سیمه کې د خپرېدا په حال کې دي. دوهمه مسئله د سوداګریزو او کلتوري اړیکو په اړه ده. په تیره پیړۍ او په 21مه پیړۍ کې افغانستان هیڅکله هم د تیرو 12 کلونو په څیر له خپلو ګاونډیو او نورو هېوادونو سره په پراخه کچه همکاري نه درلودله. له پاکستان سره زموږ سوداګري د 2000 لومړي میلادي کال له 25 میلیارډو ډالرو څخه څه د پاسه 1 میلیارډ ډالرو ته پورته شوې ده. له ایران سره زموږ سوداګري هم له 1 میلیارډ ډالرو اوښتې ده. له چین، هند، روسیې، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره زموږ سوداګریزې اړیکې د پراختیا په حال کې دي. په دغه برخه کې ستره پراختیا او وده لیدل کیږي. له سیاسي او کلتوري پلوه د افغانستان ډیپلوماتیکي همکارۍ له نورو هېوادونو سره د بل هر وخت په پرتله خورا پیاوړې شوي. دا د رضایت وړ خبره ده. خو د هغې ستونزې په اړه چې موږ ټول د افغانستان خلک او په یقین سره ستاسې ولسونه په انفرادي ډول په اړه یې اندېښنه لري، هغه د افراطیت او تروریزم ګواښ او زموږ د ځوانانو د افراطي کولو مسئله ده. دا داسې یوه ستونزه ده چې موږ باید خپل پام پرې متمرکز کړو او ورته د حل لاره پیدا کړو. زه په دې باور یم چې کله چې موږ د افراطیت او تروریزم ستونزې ته رسیدګي وکړه بیا د مخدره توکو او فراملي جرمونو ستونزو ته د حل لارې هم پیدا کیږي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس د ترکیې هېواد د سفیر د خبرو په دوام وویل قدرمنه وروره د تاسو نه ډېره زیاته مننه. ترکیه د شانګهای سازمان د شورا د ډیالوګ همکار دی، خو پر دې سربیره ترکیه له پیړیو راهیسې د افغانستان تر ټولو غوره ملګری او ورور هېواد پاتې شوی دی. په لیکل شوي تاریخ کې د افغانستان او ترکیې ترمنځ دوستي لږ تر لږه 250 کاله پخوا وخت پورې اړه لري، په داسې حال کې چې زموږ د هېوادونو ترمنځ د ملګرتیا دوهم ثبت شوی تاریخ د 20مې پیړۍ په لومړیو لسیزو پورې تړاو لري چې د ترکیې رهبر ارواښاد کمال اتاتورک او اعلی حضرت امان الله خان ترمنځ دوستي ښکاره کوي چې ټوله نړۍ ته معلومه ده. د شانګهای سازمان د چوکاټ نه بهر ترکیه د افغانستان د امنیت او ملاتړ په برخه کې په ټوله سیمه کې غوره ونډه اخیستونکی هېواد دی.
نه پوهیږم شاید په دې غونډه کې ګڼ شمېر حاضر ګډونوال د افغانستان او ترکیې ترمنځ د اړیکو پر ژوروالي او پیاوړتوب پوه وي یا هم نه. د تاسو څخه مننه کوم چې د دواړو هېوادونو اړیکو ته مو اشاره وکړه. همداراز کله چې د تروریزم او افراطیت د ګواښونو په اړه خبرې کوو، هغه مسئله چې تاسو مخکې مطرح کړه زما پامې یوې بلې مهمې ستونزې ته راواړوه چې په ټولو هغو هېوادونو پورې اړه لري چې په نننۍ ناسته کې د دوی استازي ګډون لري. یاده ستونزه زموږ په سیمه کې د ولسونو ترمنځ د قومي او فرقوي تفرقې رامنځته کول او خپرول دي. داسې ستونزه چې موږ ټول باید د یادې ستونزې پر خلاف په مبارزې کې متحد اوسو. نو ځکه د بې ثباتۍ په دغه روایت کې افراطیت او تروریزم دوه ښکاره پدیدې دي چې د دغې مسئلې سره تړاو او ارتباط لري او په رښتیا سره داسې پیښې واقع کیږي یا هم داسې هڅې کیږي تر څو زموږ سیمه د فرقوي او قومي تفرقې له لارې کمزوري کړي. او دا هغه ستونزه ده چې موږ ټول باید پر وړاندې مبارزه وکړو. موږ ټول د چین نه نیولې بیا تر روسیې، هند، پاکستان، افغانستان او زموږ د ګاونډیانو او د سیمې د نورو هېوادونو پورې باید د یادې ستونزې پر وړاندې مبارزه وکړو. یاده ستونزه زموږ لپاره یوه بله مهمه مسئله ده. حامد کرزي د ایران د اسلامي جمهوریت د سفیر د خبرو په تړاو داسې څرګندونې وکړې. ښاغلی سفري، له تاسو څخه مننه کوم. زه دا تاییدوم چې موږ پخواني دوستان یو او زما لپاره دا د خوښۍ ځای دی چې د تاسو سره د چین په بیجینګ ښار کې وینم. د ایران اسلامي جمهوریت لخوا په چین کې د سفیر په توګه ستاسو ګمارل په ایران کې ستاسو د اهمیت ښکارندوی دی. نو یادې غونډې ته ښه راغلاست. د ایران او افغانستان په اړیکو کې په ځانګړې توګه د تیرو 12 کلونو په ترڅ کې یو خورا مهم عنصر شته چې تاسو ټول باید پرې پوه شئ. د هغو ستونزو سره سره چې ایران له امریکا او غرب سره او په افغانستان کې د دوی د شتون په اړه درلودلې، د افغانستان له خاص وضعیت څخه په سم درک او تحلیل سره د افغانستان په نفع خپل سیاسي دریځ غوره کړ چې له امله د افغانستان خلک ترېنه منندوی دي. او زموږ لپاره په افغانستان کې د امریکا د حضور او د هغو اختلافونو مدیریت و چې امریکا له ایران سره درلودل. له نیکه مرغه ایران زموږ خاص وضعیت او اړتیاوې درک کړي او له هغو سره سمې عمل وکړ او موږ باید د ایران دغه لورینه هیره نه کړو. مننه. Thank you, gentlemen. Thank you, ladies.